السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې خبرې د ژوند په خو ساعتونو کې به یې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه ډېر ملګري راته پوښتنه کوي چې آیا مونږه څنګه خپل په چینل کې چې هغه ویډیوګانې دي چې کومو باندې کاپی رایټ میوزیک راغلی دي یا نور داسې د یوټیوب د قوانینو خلاف دي، مونږه هغه ویډیوګانې څنګه ډیلیټ کو. نن به مونږ تاسو سره په دې ویډیو کې تفصیلی خبره کوو، د سکرین ریکارډینګ طرف ته به پکې هم ځو چې تاسو څنګه هغه ویډیوګانې ریموو کوئ، ډیلیټ کوئ، خپل د چینل نه ختم کوئ. د هغې نه مخکې که کوم ملګري زمونږ چینل اکرم علي 107 ته په اول ځل راغلي یې مهرباني وکئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې هر کس کوشش کوي چې زه په خپلو ویډیوګانو باندې ښه واچ ټایم، ویوز او سبسکرایبل حاصل کما په ښه طریقې سره. نو زیاتر کسان چې کم دي هغه بیکګراوند میوزیک نه استعمالوي، خو هر کله چې د هغو داسې ویډیو راشي چې د هغو زړه غواړي چې مونږ پکې بیکګراوند میوزیک استعمال کړو، نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې مثال دا کاپی رایټ دی او که نه دی، مطلب د استعمالولو دپاره چا چې دا ایجاد کړی دی، مطلب تیار کړی دی، د هغه طرف نه په دې اجازت شته که نشته، نو هغه بیا خپل په ویډیو کې استعمالوي. پاتې شوه هغه خبره چې کم کسانو ته پته وي چې بیکګراوند میوزیک کاپی رایټ شته یا نشته، که شته نو د کم ځای نه میلاویږي. نو هغه ملګري اکثر داسې وکړي چې د پردی د ویډیو صحیح سر راواخلي او په هغې باندې مطلب ویډیو کوي، خو د هغه ویډیو کم کانټینټ چې دی آډیو ویډیو یا بیکګراوند میوزیک هغه هم ستاسو په ویډیو کې حسابیږي. نو تاسو بیا دا کوشش کوئ چې مونږ دا ویډیوګانې په ښه طریقې سره ډیلیټ کړو، خو د دې ویډیوګانو په وجه چې تاسو ته څومره ویوز او سبسکرایبر او واچ ټایم راغلی دی، هغې کې به سبسکرایبر چې کم دی هغه خو تاسو نه واپس هله تلی شي چې کله ستاسو ویډیوګانې یا تاسو ډیر زر زر اپلوډ کوئ او یا یې ډیر سلو اپلوډ کوئ، مطلب ستاسو رول ریګولیشن نه وي، د دې د وجې ستاسو سبسکرایبر کمیږي. پاتې شوه د واچ ټایم خبره او د ویوز. که چېرې ستاسو په هغه ویډیو کومه چې تاسو ډیلیټ کول غواړئ، که چېرې ستاسو په هغه ویډیو باندې 10 غنټې واچ ټایم راغلی دی او مثال 2000 ویوز یا 500 یا چې څومره راغلی وي هغه ویوز راغلی دي، هر کله چې تاسو خپل دغه ویډیو ډیلیټ کړئ نو ستاسو په دې ویډیو چې څومره واچ ټایم او ویوز راغلی دی هغه به آلریډي ستاسو نه ډیلیټ شي. خو تاسو کوشش کوئ چې داسې ویډیو ډیلیټ نه کوئ چې مطلب په هغې کې بیکګراوند میوزیک هم ټیکي، ستاسو چې څومره هم په ویډیو کې کانټینټ دی هغه هم ستاسو خپل وي، خو تاسو یې هسې مطلب ډیلیټ کوئ. زیاتر کسان دا کوشش کوي چې هغو هر کله 50 60 یا 100 ویډیوګانې پوره شي هغه بیا خپل زړې ویډیوګانې ډیلیټ کوي. نو هر کله چې زړې ویډیوګانې هغه ډیلیټ کړي دا چینل ته ډېر غټ نقصان رسوي. نو کوشش کوئ چې اول داسې ویډیو ما اپلوډ کوئ چې سبا دپاره تاسو په هغې باندې د ډیلیټ کولو اراده وي چې دا نن زه خېجومه که ویو سبسکرایبر واچ ټایم پرې راغلو ټیک ده، که رانغلو زه به یې واپس ډیلیټ کومه. کوشش کوئ چې 10 منټه ویډیو جوړوئ 15 منټه جوړه کوئ، 15 منټه جوړوئ 2 منټه جوړه کوئ، خو داسې خبرې پکې وکئ چې خلک کتلو طرف ته مجبوره کړي. وس ترته دغه طریقه پوره د سکرین ریکارډینګ په ذریعه باندې ښیمه چې څنګه به تاسو وس
چې کوم دی خپل د چینل هغه ویډیوګانې په کومه طریقه ډیلیټ کوئ، په کوم چې بیک ګراوند میوزیک د وجې ستاسو ته سټرایک میلاو شوی دی یا نور ستاسو په ویډیوګانو کې نور داسې څه قسمه غلطیانې دي، او تاسو ته به د هغې ویډیو چې کومه ویډیو کې غلطي وي هغه به تاسو ته څنګه پته لګي او چې په کومه کې نه وي نو هغه نو زمونږ سره اوسئ او هغه طریقه درته د سکرین ریکارډینګ په ذریعه مکمل. ښه ملګرو، تاسو کتی شئ مونږ راغلو خپل د موبایل هوم سکرین ته. د ټولو نه اول به تاسو له تله پکار وي کروم براوزر ته. که چېرې ستاسو هغه جیمیل اکاونټ په کوم چې ستاسو د یوټیوب چینل دی، که چېرې تاسو هغه په کروم براوزر کې آن کړی وي ټیک ته، که چېرته نه وي آن کړی نو تاسو هغه آن کړئ. د هغې نه پس به تاسو لاړ شئ خپل چینل چې کوم دی ډیشبورډ ته، مطلب چینل انالیټکس ته. تاسو کتی شئ چې له پاسه مونږ سره سټوډیو دی، د دې په خوا کې چې کوم دی لاندې بیا ډیشبورډ دی، ورپسې چې کوم دی د ویډیو آپشن دی. هر کله چې تاسو د ویډیو په دې آپشن باندې کلیک کئ، د دې نه پس به تاسو سره داسې انټرفیس راځي. تاسو کتی شئ چې تاسو کومه ویډیو په کم تاریخ ورکړله، څومره پې ویوز راغلي دي، څومره پې کمنټس، تاسو ته هر څه په دې کې ښیي. لکه اوس تاسو کتی شئ چې زما په دې چینل کې دا یوه ویډیو چې کوم دی کاپی رایټ کلیم ده. تاسو ته ښکاري دا 3 نمبر کومه ویډیو چې دا اوس ما دپاره ډیلیټ کول پکار دي، خو ما له پکار دي چې ما په دې کې کم بیک ګراوند میوزیک استعمال کړی دی چې زه د ټولو نه اول هغه بیک ګراوند میوزیک د خپل موبایل نه ډیلیټ کړمه چې زه بیا دپاره هغه بیک ګراوند میوزیک استعمال نه کړمه. نو ټولو نه اول به تاسو په دې ویډیو باندې کلیک کئ. هر کله چې دا کلیک کئ تاسو سره به داسې آپشن راځي. اولنی آپشن به وي د پنسل، دویم به وي د ویوز دپاره، دریم د میسیج او څلورم د یوټیوب. د دې نه پس چې کم 3 ډاټ نشان راځي دا به تاسو کلیک کئ. هر کله چې تاسو دا کلیک کئ په دې کې بالکل په لاست باندې تاسو کتی شئ ځان ته به یې داسې زوم کئ. د دې نه لاندې چې کوم دی تاسو ته به یې لیکلي چې ډیلیټ فار ایور. هر کله چې تاسو دا سلیکټ کئ بیا به د دې نه پس تاسو آی انډرسټینډ دا به تاسو ټیک مارک کئ. د دې نه پس به تاسو ډیلیټ فار ایور ووهئ او ستاسو د چینل نه به چې کوم دی دا ویډیو ډیلیټ شي. اوس چې ما ته په دې ویډیو باندې مثال 10 منټه واچ ټایم راغلی یا 500 ویوز راغلي دي یا هر څو راغلي دي، هغه به زما نه په ورځ 2 کې واپس کټ شي. په دې چې ما ته کم ویوز او واچ ټایم راغلی دا د یوټیوب مونټایزیشن په وخت کې زما نه پکارېږي. نو کوشش کوئ چې داسې غلطې ویډیوګانې